که امریکایانو حضور واقعا دوی ته سوال وای، واقعا دا دوی ته ارزښت وای، خو باید په هغه ساحو کې اوس امنیت وای، هلته تلفات نه وای، هلته خو باید هېڅ افغان نه وژل کېدلی. دا یو خبره ده کاملا دروغ ده او دا خلکو غولول دي. امریکایان دي هېڅ ستونزه نه لري. ایجنډا هغه ده ایجنډا چې کومه پاکستان ورکړې، کومه چې د آی اس آی له هډکواټره ورکول کېږي. هغه خبرې چې زه کوم د امریکایانو د سفارتونو قراردادیانې په خوب کې هم نه طالبان ته کولی شي نه کړي او نه دا جرأت لري، نه دا غیرت لري چې ولاړ شي. دا وطن نه د آی اس آی دی، نه د آی اس آی د جوسانو دی، نه د دوه تابعیته خاینینو دی چې پاسپورټ ورسره دی راغلي دلته اغلا دپاره لورانې او اولادونه یې په اروپا او امریکا کې د ګرل فرینډ او بای فرینډ سره اوسي. دا وطن د اصیلو افغانانو دی، هغوی ته باید وسپارل شي. دویم بحث موږ د آی اس آی د غلامۍ خبره کوو. دا حکومت په دې حد د آی اس آی غلام او مزدور دی چې د افغانستان په تاریخ کې بل څوک نه دي تېر شوي. زه درته ثابتوم که ما ثابته نه کړه چې دا حکومت د امریکایانو ذلیل غلام دی، ما په دې ښار منځ کې په دار وځړوئ. د پاکستان د ایجاد نه تر اوسه پورې څه وخت نه وي په ډیورنډ کرښه دومره اغزن سیمو ته تاسیسات جوړ شوي وو لکه اوس. د پاکستان له ایجاد نه تر اوسه پورې قبایل د پاکستان رسمي برخه وو. د پاکستان له ایجاد نه تر اوسه پورې د آی اس آی جنرالانو مستنطقین راغلي وو، ستا په ملي امنیت کې له بندیانو تحقیقات کړي وو. که دروغ وایي خو د ولسمشر راتلونکي ټاکنو کې لومړی مرستیال امرالله صالح دا خبره وایي چې د آی اس آی مستنطقین ستا په ملي امنیت کې له بندیانو تحقیق کوي. غلامي او ذلت څه ته وایي؟ د آی اس آی مرکز ته څوک ورغلل؟ د پوځ مرکز ته څوک ورغلل؟ مولانا فضل الله چپ پرې ووژلو او په ډېر صراحت اعدام کوله چې زه راغلم او سړې اړیکې نه اغزن سیم په همدې وخت کې تاو شوی. د مولانا فضل الله په وژنه په ډېر صراحت اعلامیه ورکړه چې دا زما د استخباراتي معلوماتو پر اساس وژل شوی. لطیف الله مسعود د پاکستاني طالبانو مرستیال دلته بندي دی، ژوندی آی اس آی ته تسلیموي. تا ته یې څوک تسلیم کړی؟ کوم طالب ته تسلیم کړی؟ کوم بندي درته تسلیم کړی؟ 80 میلیونه ډالر یو سړی دا کوي چې تا د آی اس آی نه رشوت اخیستی د پاکستان نه پوځ نه، لومړی مرستیال مشاور کوي، وروسته ورته وزارت ورکوي. که ته غل نه یې، که ته خاین نه یې، که ته د آی اس آی جاسوس نه یې، د څه لپاره ورته وزارت ورکوي؟ خو لاړ شلته یې معرفي کړه، ورسره محکمه وکړه. ولې خلکو سترګو ولې رښتیا نه وایي؟ هر څوک چې د هر چا دي خبره د افغانانو د سولې ولې دروغ وایي؟ ولې خلکو ولې منافقت کوي؟ ولې منافقت کوي؟ ولې دا خبره کوي؟ زه دا وایم نن د حکومت ملکیان ونه سوځول، امریکایان ونه سوځول، خو جنایت کوي دواړه. ولې دا خبره کوي؟ ولې منافق؟ ولې د ارزښتو خبرې؟ کوم ارزښتونه؟ دا ګوره ودرې ادب مراد ګوره د بحث ادب مراد کې زه ستاسو خبرو کې مداخله نه کوم. لومړی اول تاسو زه تاسو دا وایم ما ستاسو ګوره ما ستاسو ما نه دی ویل د ارزښتو. اول خدای چې ته باید په خبرو پوه شې چې بس ته راځي دومره سیاسي شعور ولرې. ما ویل چې طالب دا ادعا کوي، ما نه دی ویلي چې طالب لري که نه. زه تاته دا وایم چې کله جان کیری درته راځي د افغانستان په اساسي قانون پښه ږدي که یې نه ږدي درته معنې اوس خو دا بحث ډېر پراخېږي. ګوره زه تاته دا وایم چې ګوره دا خلک د ارزښتو خلک نه دي، دا خلک وطن پلوري، دا خلک قانون پلوري، دا خلک ایمان پلوري او پلورلی دی عملي. تاسو خبره وکړه چې حکومت جنایت کوي، امریکایان جنایت کوي. امریکایانو 18 کاله د خلکو چې اوس په واک کې دي یوه غټه برخه پخوا په واک کې اوس هم په واک کې دا ولس یې ورته ووژلو، دا نن یې ورته وژني. دا بېګه شپه هم دغه څه چې موږ ورته د افغانستان مالکین وایو ښځې ماشومان وژلي دي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې. ماشومان تنکي 8 کلن 9 کلن 10 کلن ماشومان یې په بمونو ټوټه ټوټه کړي. څه یې ونه کړل، د امریکایانو لپاره یې کوم خدمت ونه کړ. تاسو ما ته فقط یاد کړئ چې دا یې ونه کړل. امریکایان راغلل روغتون یې بمبار کړ، امریکایانو بخښنه وغوښته چې موږ روغتون بمبار کړی. دوی چې دا تاسو نه ده کړې، دا موږ کړی. تاسو امریکایانو ملکیان ووژل 2 میاشتې وړاندې په وردګو کې. امریکایان ورغلل، پیسې ورکړې، تاوان یې ورکړو، بخښنه یې وغوښته. دوی تر اخره ولاړ وو چې دا ملکیان دي او امریکایانو نه دي وژلي، موږ وژلي. کوم خدمت نه دی چې دوی نه دی کړی، مګر کله چې د معاملې وخت راشي دوی څنګ ته کوي، په دوی پښه ږدي، بل چا سره معاملې. تباه برباد خو موږ یو. زه د یو افغان په توګه زما هیله دا ده چې یا زه د دې لپاره کار کوم، زما مبارزه یې دې لپاره ده چې دا جنګ ختم شي، دا وحشت ختم شي. دا وحشت چا راوړی؟ امریکایان راغلي افغانستان اشغال کړی او دا اشغال باید ختم شي. صحیح؟ دا پالما موږ د اشغال د ختمولو لاره کومه ده؟ دغه چې روانې دا سمه ده؟ ډېر واضح بحث دی. ټول افغان، هر څوک چې ځان ته افغان وایي، زموږ لومړنی ګام باید دا وي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو، د بهرنیانو د وتلو لپاره باید په هر قیمت چې وي باید ګام واخلو. سولې په نامه د روانې پروسې افغانستان ته د افغانستان راتلونکي ته کوم ګواښونه متوجه دي هغو ته پام وکړي. زموږ حکومت خو په دې کې دی چې ولسمشر څنګه خپله چوکۍ ټینګه کړي، دوی خو په دې کې دی چې څنګه شخصي برخورد وکړي، په دې کې دی چې څنګه خپل واک وغځوي. کوم دغسې دریځ دوی ولی تاسو ما ته راوښیئ، یو دریځ راوښیئ چې دا دریځ دغسې و چې دا د افغانستان له ګټو سره مرسته کوي. هغه چې دوی مثلا دا ماشومانه دریځ دی چې ته راځئ چې خلیزات شخصي اجنډا مخکې وړي، یعنې څه شی؟
دا خو انتقاد دا دی چې خلیزات شخصي اجنډا پر مخ وړي په داسې حال کې چې خلیزات خبرو کې یوازې نه دي، د هغو سره د بهرنیو چارو وزارت یو نور استازي شته، د هغو سره د CIA استازي شته، د هغو سره د پینټاګون استازي شته، یو لویه ډله ده یو او خلیزات د ملي د امریکا حکومت د ملي وحدت حکومت نه دی چې هر څوک پکې خپله لوبه مخکې وړي. عبدالله پکې خپل کار کوي، دوستم پکې خپل کار کوي، اشرف غني پکې یوه نیمه میاشت کېږي د اوبو برېښنا وزارت لپاره یو وزیر ټاکلی، څوک دفتر ته نه پرېږدي، ګرځي فرمان په لاس کې دی. دا خو یعنی د نړۍ د یو زبرځواک خبره کوي چې په نړۍ کنټرول لري.